د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژي ریاست څخه 109 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت ستر درستیز د مخابرې او معلوماتي ټکنالوژي ریاست څخه د سیمایزو قطاعاتو او جزو تامونو 109 تنه مجاهدین د کمپیوټر، سټلایټ، هارس، ډاټرون، فریکانسي، موترلا او محرم شفر له 2 میاشتني زده کړو څخه فارغ شول. مسؤلینو یادو فارغانو ته د مبارکۍ ترڅنګ هر اړخیزې ویناوې وکړې او زیاته یې کړه چې له دغو مسلکي زده کړو څخه د اسلامي نظام د ساتنې لپاره استفاده وکړئ. ډاډه یو چې موږ امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي او هیواد ساتنې ته لا ښه چمتو کیږي. له دفاع وزارت څخه بیا یو بل خبر دا چې د لوژستیک ریاست د تنظیم او انیاتو اداري مرستیال معرفي شو. د ملي دفاع وزارت رهبری د لزومي دید له مخې او د چارو د لا ښه سمون په موخه مولوي عبدالهادي محمود د لوژستیک ریاست د تنظیم او انیاتو مرستیال په توګه ټاکل شوی و. نن د وسلوال پوځ لوی درستیز حاجي مالی خان صدیق له لوري رسما معرفي شو. حاجي مالی خان صدیقي د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال دی. مسؤلینو ټاکل شوي مرستیال ته د مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه.